السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت رادیو ډېر محترم اردوونکو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله یم. په دې هیله یم چې ښه یاست او د صحت په جامو به سمبال اوسئ. دوستانو، د امت رادیو ځانګړې اختریزه مرکه ده. په دې هیله یم چې تر پایه راسره پاتې شئ او له خپرونې څخه خوند واخلئ. په خپرونه کې مو موضوع ده د اختر په مناسبت کوم نرخونه چې د ښاروالۍ له لوري ټاکل شوي دي. نو په دې تړاو به د ښاروالۍ له استازي نعمت الله برګزي سره مرکه ولرو. برګزی صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. په خیر راغلی، ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ستاسو محترم همکارانو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. خوشحاله چې تاسو په خدمت کې یم. همدارنګه د لوی اختر مبارکي ټولو مسلمانانو ته مخکې له مخکې وایي. ډېره زیاته مننه بیا هم چې موږ ته هم د مرکې لپاره وخت راکړ. پیل به له داسې وکړو برګزی صاحب چې د اختر په مناسبت د نرخونو د کنټرول لپاره ستاسو ادارې حتما مشخص پلان نیولی وي. اختر هم را روان دی او د ګوتو په شمار شپې ورته پاتې دي. نو کوم عملي اقدامات مو کړي دي او څه مو تر دې دمه ترسره کړي دي د هیوادوالو لپاره، بالخصوص د نرخونو په برخه کې؟ تاسو ته بهتر معلومیږي تقریبا 4 کاله کېږي کابل ښاروالي په حدود 4 کاله کېږي چې په کابل ښار کې خپل نرخنامې توزیع کوي او په دغه نرخنامې کې ټول موارد په نظر کې سنجول شوي دي. همدارنګه د اختر دپاره خامخا زموږ نرخنامې اضافي مواد هم لري چې په هغه کې وچه میوه هم راځي، د جامو ګنډل یا جوړول هم راځي، همدارنګه د سلماني موضوعات هم په هغه کې راځي. نو په ټول کابل ښار کې دغه نرخنامه قابل د اجرا دی. که چیرې په دې هکله کوم سرغړونه موجود وي، کوم شکایت موجود وي، 155 شمیره د تنظیم مارکیټو لوی ریاست خپله د کابل ښاروالي مرکزي اداره، همدارنګه زموږ مشخص نمایندګانې په ټول نواحي چې ریاست د نواحي دي د خلکو په چوپړ کې دي او ټولو شکایت ته رسیدنه کېږي. بله خبره دا چې تاسو د سرغړونې یادونه وکړه، په دې باندې به وروسته لږ مختصر بحث وکړو. پیل به داسې وکړو چې کومې نرخنامې مو د دوکاندارانو لپاره، څوک چې موش میوه مثلا خیاطان دي یا سلمانان دي یا نوره برخه ده، دوی په دې کې کار کوي یا مثلا دوکانداران دي، دغه دپاره مو کوم نرخنامې ورکړي دي، نه دي مو ورکړي او ویشلم دي او دوی ته مو داسې یو توصیه کړې ده که نه؟ بالکل. دا خو نو د تقریبا د 4 کالو کار دی چې موږ هره اونۍ دا نوی کوو. دا نوی نرخنامه هم د اوس راته پروت دی چې په دې کې هم زموږ تاسې اولیه اقلام چې په هغه کې اوړه راځي، وریجې راځي، غوړي راځي، تیل راځي، ګاز راځي، دا موارد سته. همدارنګه د اختر دپاره ځانګړې نرخنامه ورسره ضمه دی چې د وچو میوو موضوعات هم په هغه کې راځي. یو بله پوښتنه ده چې د نرخونو د څارنې لپاره حتما هره اداره ځان لپاره یو ځانګړې ډله لري که نه؟ په دغه برخه کې ترکیب کې مو د ښار ډېره کومه ساحه په نظر کې نیولې ده؟ ګورئ، موږ 22 ناحیې لرو او په 22 ناحیو کې الحمدلله بازارونه لرو. خو بېله شکه ځینې بازارونه غټ بازارونه دي لکه زموږ تاسې منډوي چې په اول ناحیې کې دي او د دې په څېر په مختلف ځایونو کې داسې بازارونه شته. هره ناحیه د ځان یو تشکیل لري چې په دې تشکیل کې د هر بخش امریت او مدیریت استقامتونه معلوم دي. لکه څنګه چې موږ تاسې لوی ریاست د تنظیم مارکیټو لرو، په هره ناحیې کې یو امریت دی په نامه د تنظیم مارکیټ ها، چې د دې امریت کار دا دی چې باید د نرخونو څخه څارنه وکړي، د موادو د کیفیت او کمیت کنټرول وکړي چې په هغه کې تاریخ تیر شوی مواد هم راځي، په هغه کې ځینې داسې مواد راځي د کمیت له لحاظه کمیل، مثلا ډوډۍ 190 ګرامه نه وسي 10 روپۍ ډوډۍ دا هم پکښې راځي او همدارنګه نور موارد خپل د بازار ترتیب هم په دې کې راځي. نو دغه امریت د یو مشخص پلان له مخې په بازارونو کې خپل د ناحیې په بازارونو کې ګرځي او خپل تدابیر لري، خپل څارنه کوي. په این حال کې د اختر یا نور مناسبتونه چې راځي دلته بیا یو لوی ټیم هم جوړېږي. په دې کې رئیس صاحبان موجود دي، د ناحیې رئیس صاحب دی، رئیس صاحب تنظیم مارکیټو دی او نور رئیس صاحبان چې په دې هکله کار کوي، دوی هم د مختلف بازارو څخه څارنه کوي. او بیا موږ یو بل ټیم هم لرو چې شکایت ته رسیدې کوي او همدغه ټیمو ته دا موضوعات رسیږي چې په هغه کې 155 شمیره د کابل ښاروالي د خلکو دپاره شمیره ده. که چیرې د کوم ځای څخه شکایت وشي بیرته همغه ټیم ته ویل کېږي او د هغه بازار څخه څارنه کېږي. او مختلف لارې شته، خپله مرکزي ښاروالي هم د دوی په خدمت کې دی، همدارنګه ریاست تنظیم مارکیټ هم د دوی په خدمت کې دی، نایه هم د دوی په خدمت کې دی چې موږ پر ټول کابل ښار کې د نرخنامه مکمل تطبیق کړو. خو په دې کې شک نشته په کابل ښار کې په لکاو دوکانونه دي، سرغړونه به وي، خو مهم دا دی چې هر یو ته باید رسیدنه وشي. استانزی صاحب، دا خو د مرکز او پلازمینې په تړاو ولایتونو کې هم ښاروالۍ خپله هغه نمایندګانې لري، ولایتونو لپاره هم کوم د ترتیب مو ته برابر کړی او که نه؟ ګورئ، کابل ښاروالي چې دی په ټول افغانستان کې
صلاحیت نه لري. کابل ښاروالي صرف د کابل ښار د 22 نایو دپاره دی او 33 نور ښارواليان چې د ولایت پاتېږي هغه یو ریاست دی په نامه د ریاست عمومي ښاروالي ها چې فعلا د چارو ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. بله دا چې نظر تېرو کلونو ته په پرتله سږکال د نرخونو د وضعیت څنګه تاسو ارزوئ او څنګه د نورو کلونو په پرتله د اخترونو لپاره مرتب څه ګوره یو اساسي موضوع چې زموږ تاسې په نرخونو کې ډېر قوي رول لري زموږ تاسې د افغاني ارزش دی. تاسو ته بهتر معلوم چې د افغاني ارزش الحمدلله ښه ثبات پیدا کړی دی او مخ پر ښکته کېدو دی. فعلا 8 ګای وخت 8 داسې راځي او دغه نرخونه چې موږ تاسو ته پروت دی د تېرو کلونو په پرتله الحمدلله ښه ارزان دی. اوس مثلا د ګاز فی کیلو ګاز 40 افغاني دی او تقریبا د 2-3 میاشتې مخکې لا 500 افغاني وي، یعنې پورسیم مخ پر ښکته روان دی. الحمدلله په روژې میاشت کې دا ښه کنټرول شوله. همدغه رقم ټول مواد چې دلته موجود دی. ولې د افغاني ارزښت ډېر رول لري په دې هکله چې د اکثریت مواد چې زموږ تاسې په نرخنامې کې دي اولي مواد که وړۍ که غوړي که تیل معنا پټرول ډیزل ګاز دا ټول واردونکي مواد دي او کله چې دا راواردېږي خامخا په ډالر ورکړي او که چېرې ډالر پورته او کښته سي بیا مستقیم تغیرات په دې کې راځي خامخا. اما الحمدلله اوس لپاره ښه روان دي. د نرخونو یادونه د وکړه ځکه د خبرو لړۍ چې پیل شي په ذهن کې پوښتنه را پیدا کېږي. اوس ډالر هم په 8 دی مثال اما په اکثر ځایو کې د نرخونو دومره تغییر نه دی کړی او څنګه چې نرخنامه پراته ده دا د نرخنامه زموږ تاسې په مخه پراته ده کوم شی تغییر نه دی کړی ټول په دې کې موجود دي او دغه نرخنامه داسې نه دی چې زما ستا په موبایل کې یا په لاس کې وي. کله چې دا نرخنامه نن توشیح شوه نن تصویب شوه یو ساعت بعد ډېر قوي خلک زموږ تاسې سره په کمیسیون کې سته. د کابل د ټولو دکاندارانو یا پیشورانو رئیس زموږ سره چې د ټول دکانداران د دوی سره دی او په یو کلیک باندې دغه نرخنامه ټول دکانداران ته رسېږي او د دغه نرخنامې یو شرط دا دی کله چې یو دکان ته داخلیږي او د دغه موادو څخه یو شی هم لري دغه نرخنامه باید یې پرنټ کړي خپل په دیوال باندې ولګوي چې خلک په پوه سي. یعنې دا انشاءالله د کنټرول په حساب باندې ښه قوي اقدامات شوي دي. خو بیا تکراروم په دې ښار کې 2 لکه دکانونه دي او خامخا سرغړونه به وي. مهم دا چې د سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. دا لکه ترافیک موضوع ده هیڅوک نشي ویلی چې زموږ جادې ښه زیادې دي ټکر به هېڅ وخت نه کېږي. ټکر که وسوم باید سلامت و ملامت معلومي دا هم عین خبره. دا د نرخونو په تړاو خو ډېر معلومات ورکړه د ژوندی لرم. که داسې یو سرغړونه کېږي مثال یو څه قیمته خرڅېږي او شکایت کېږي ښاروالۍ خو نظامي پرسونل نه لري. بلکل په دغه برخه کې بیا به تاسو حتما له یو امنیتي ارګان څخه مرسته غواړئ چې هغه هم وزارت داخله ده. دوی همکاري په دې برخې تاسو څومره ده او څومره سره همغږي دي؟ ګورئ د کابل ښاروالي اړیکې د مختلفو وزارتونو سره ډېر نږدې دي. نه یوازې د محترم د وزارت داخله یا کورنۍ چارو وزارت نه یوازې اوزي نه یوازې زموږ تاسې د کابل قمنداني امنیه د ترانسپورت وزارت سره د استخباراتو سره د ترافیک ادارې سره د برېښنا سره د عطر د ټول اداره سره موږ نږدې اړیکې لرو. موږ تاسې کړنده لاره معلوم دی خو که یو څوک یو شی ګران خرڅوي او پر دې باندې دا موضوع ثابتېږي د اول ځل دپاره موږ د خدای ناخواسته کوم ارګان ته نه معرفي کوو. اول د ده په جواز کې د ده اختیاریه مکمل درج کېږي د ده په سوانح کې چې دغه سړی دا سرغړونه کړې او تعهد به اخیستل کېږي چې دا موضوع به بیا نه تکرارېږي. که چیرې دوم ځل و د 3 ورځو لپاره مورلا کېږي او که چیرې څلورم ځل شوه بیا نو رسمي مکتوب کېږي د ټول اسناد راټولېږي د تاییدنامې ورسره یوځای کېږي بیا موږ مستقیما دا موضوع اوضیع ته او عدلي او قضایي ارګانو ته یې راسپارو بیا د هغوی موضوع په دې هکله معلومه ده. یعنې هر شی د ځان یو پړاو لري یو موضوع لري. اوس د تخلف هم چې دی د ځان یو شدت یو کمیت لري. موږ نشو کولی چې یو څوک یو عادي تخلف کوي داسې یو غټ یا مهم یا لوی جزا ورته ورکړئ نو هر شي خپل په اندازه کې ورسره روان. اوس د لوی اختر بازار خو بیخي ماشاءالله ګرم دی بخصوص د څارویو برخه کې د میوو باندې به لږ وروسته بحث وکړو. د څارویو برخه کې مو داسې تاسو هم قیمت ورته تعیین کړی دی نه تعیین کړی او ځکه چې دا اکثره خو داسې دي چې څاروي یا ځینې شي ارزه کوم ځای مشخصات د ځای مشخصات لږ وروسته بحث وکړي. نو هدف زما دا و چې تاسو ورته داسې کوم مشخص څه ورته تعیین کړي دي که نه د نرخ په برخه کې د څارویو په برخه کې د قربانۍ؟ ګورئ کابل ښاروالي هر څه چې اجرا کوي مشخص کابل ښاروالي ته مکتوبونه راځي فرمانونه راځي. د څارویو د نرخ د کنټرولولو دپاره تر اوسه موږ ته کوم شی نه دی راغلی
اما د بازار کنټرول، د نظم کنټرول زموږ اساسي وظیفه ده. د تیر کلونو په پرتله اوس هم موږ په ټول کابل ښار کې د ټولو نوایو دپاره ځایونه مشخص کړي دي چې زموږ تاسې هیوادوال د هغه ځای څخه خپل څاروي واخلي. خو دوی کله چې دا شی اخلي هلته موږ ټول اهتمامات په نظر کې نیولی ده. اوس فعلا د کانګو ویروس وخت تاسو ته معلومیږي او الحمدلله د زیربط ادارو په همکاري سره هلته دوا پاشي روانه ده د دغه څارویو پر پشم او پوست باندې. دا کانګو داسې یو مریضي ده چې عموما په غوښه کې نه په پوست او پشم کې همالته باید له منځه ولاړ شي. او په این حال کې موږ په ټول کابل ښار کې ځایونه مشخص کړي دي او په لنډه توګه زه غواړم تاسو ته دا موضوع یادونه وکړم چې د هر ناحیې دپاره موږ ځای لرو. په طور د مثال د اول او اتمې ناحیې دپاره عقب تانګ لوګر، د دوم، څلرم، لسم، یولسم او پنځلسم ناحیې سره د شارکاریا سره مخامخ یو ځای دی. د دریم، شپږم او اوومې ناحیې دپاره د قصر د لمان شاته یو ځای دی. د دریم، پنځم، دیارلسم او څوارلسم ناحیې دپاره خپله د کمپنۍ نه خاص دی. په این حال کې په اتمه ناحیه کې د کالیبرکي یو ځای دی، په دغه منطقې کې چې د اوزي سره یو ځای دی، اتم اوزي سره نږدې دی. او د نهمې ناحیې دپاره پر قلعه زمان خان سړک باندې هلته یو پل دی د پل پاچا، د هغه سره یو ځای مو ورته مشخص کړی ده. په دولسم ناحیې کې د چارې ماموریت غرب خواته پروژې احمدشاه بابا مینه چې ورته وایي. په دولسم او شپاړسم ناحیې کې بیا هم قلعه زمان خان سړک دی خو الوخیل سایې کې دی. پر یولسم او اولسم ناحیې کې مرتد د کوټه سړک دی، یو ځای دی د هدي مزار په نامه، هغه پر چپلاس باندې ځای ورته مشخص شوي دی. په 19 او 20 ناحیې کې تقریبا د عزیزي اتاق ورته وایي، د سایه پل چرخه کې عزیزي اتاق بازار دی، همالته ځای ورته مشخص شوي دي. د شلمې ناحیې دپاره پر کابل لوګر سړک باندې یو سرای دی په نامه د شیراغا یا بازار روس چې ورته وایي، په هماغه ځای کې ځای ورته مشخص شوی دی. او په 22 ناحیې دپاره سرک عمومي بګرامي متصل تانکتیر گذشته از پل بګرامي، په دغه ځای کې ځای ورته مشخص شوي دي. دلته زموږ یو اساسي پیام پروت دی. اساسي پیام دا دی خو صحیح دی، دغه ځایونه مشخص شوي دي، څاروي به دلته راځي. لکه څنګه چې موږ تقریبا د څو ورځې مخکې څه څاروي ښار ته داخلېږي، زموږ د 4 دروازو څخه دا ټول په یو وسیله کې یا سې چرخ دی یا موټرسایکل یا دغه د موټر دی، په دې کې انتقالېږي هماغه سیمو ته. موږ چې د سرسبزي موضوع تاسو ته ښه معلومېږي چې موږ پر هر نیال باندې د کال تقریبا 3.5 افغانۍ مصرف کوو او دې ته باید تاوان ونه رسېږي. دا موضوع ورسره مخ ته وړو. دلته یو د خلکو څخه یو لوی فرهنګي همکاري موږ غواړو. دا فرهنګي همکاري په څه معنی؟ ګورئ دغه ځایونه چې ما یادونه وکړه چې تاسو د کابل ښار په هر سیمه کې اوسېږئ، حتما په دې ځای کې یو ځای ته ښه نږدې یاست، لرې نه یاست. نو خامخا اختر دی، کیدای شي بیا هم زموږ د سروي ټیمونه شته، زموږ نظارتي ټیمونه شته، موږ خپل پلان ورته لرو. که چیرې پر یو سړک پر یو کوڅه باندې دوی څاروي ویني، د هغه ځای سختي وانخلي. چې د هغه ځای دوی سختي وانخلي، دی بیا هم دغه سړی چې څاروي خرڅوي په دې باندې خپله مکلف کېږي. دلته خو زه بازار نه لرم، همدغه ځای ته یو ځای ځان برابروي. یعنې دغه فرهنګي همکاري د خلکو څخه غواړي. یو دا فرهنګي همکاري دی، بل د دوی خپل د صحت دپاره ښه دی. ول چې هغه څاروي چې په دغه نخاسو کې موجود دی دغه دوا پاشي کېږي. دا نور چې د کورو څخه راځي یا په دغه شکل باندې راځي هغه نه دوا پاشي کېږي. په دې اړه د دوی سخت همکاري غواړو. او دریمه موضوع چې ډېر مهم موضوع ده، موږ په ټول کابل ښار کې هغه لیست ډېر اوږد دی، هغه نه سم ویلی درته، بېخي ډېر وخت نیسي. د قربانیو د زبالو دپاره موږ نوي ډولۍ پرېږدو په ټول کابل ښار کې، او لوګو هم ورباندې دی، او دغه زما خبر هم ورباندې لیکل شوی دی چې دغه 12 صرف د قربانیو د زبالو دپاره دی. ځای د قرباني سوقي. بالکل. نو د خلکو څخه مو غوښتنه دا دی چې دغه مشخص زبالې چې تولیدېږي په همدغه ځای کې واچوي. وایي ولې؟ اول خو هوا ګرمه ده، د نور زبالو سره چې یو ځای سي هغه په یو ورځ کې انتقالېږي، دا په 6 ساعتو کې انتقالېږي، دا بیا تعفن نه پیدا کېږي. دومه خبره دا دی زموږ تاسې نارنجي پوش اتلان، زموږ تاسې د تنظیف کارکوونکي دوی په اختر کې هم کار کوي او خپل نوکریوالي لري. او دریم موضوع دا دی خپل د نور هیوادوال دپاره د اختر چاپیر یا اطراف یا ماحول یا محیط باید ښه پاک وسي چې ټول خوند ځینې واخلو. په دې اړه د خلکو همکاري غواړو. ډېره زیاته مننه. د خپرونې په دغه برخه کې یو لنډه شاندمه اخلو او 2-3 پوښتنې نورې شته دي، بیا به وروسته دوام ورکړو. اختر په سوله کې خوند کوي، دا چې اوس د سولې ټغر په هیواد غوړېدلی،
تاسو هم د ورورۍ لاسونه ورکړئ او اختر د سولې په فضا کې ولمانځئ. د ژوند هرې شیبې مو اختر شه. امت راډیو د سولې او خوشحالۍ غږ 106.5 FM. د خوشحالي او اختر مبارک دوران میلاد د خوشحالي. عید قربان، عید بندگی، ایثار و نزدیکی به درگاه خداوند متعال. این روز بزرگ یادآور فداکاری حضرت ابراهیم علیه السلام و تسلیم کامل در برابر خواست پروردگار است. روزی که ایمان، اخلاص و وفاداری معنا می‌گیرد. رادیو امت 106.5 FM. د حج فضیلت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې متابعت د حج او عمرې ترمنځ وکړئ، ځکه دا دواړه فقر او ګناهونه داسې له منځه وړي لکه د هنګر د بنۍ اور چې د اوسپنې، سرو او سپینو زرو خیری او زنګ پاکوي، او د حج مقبول بدله نشته مګر جنت. د دې حدیث روایت ترمذی کړی. امت رادیو 106.5 FM. ډیره زیاته مننه دوستانو چې تر دې مره سره ځانګړې اختریزه مرکه د امت له راډیو څخه اورئ. په خپرونه کې را سره برګزی صاحب شته دی. مخکې د ټلیفون د شمیرې یادونه وکړه چې تاسو د خلکو د شکایت لپاره ورته چمتوالی ایښی او د هر خلک څوک کولی شي چې یو سل 55 زنګ ووایي. زه یو بله پوښتنه دې برخه کې کوم، د خلکو د همکارۍ لپاره تاسو څه ډول میکانزم جوړ کړی دی؟ بالکل. ګورئ، کابل ښاروالي یو خدماتي اداره ده او دا خدماتي اداره د بودجې له نظر نه خودکفا دی او زموږ بودجه واضح خبر دی د خلکو جیب دی، موږ د خلکو اجران یو. نو دغه بودجه بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یو زموږ تاسې هغه روتین مصارف دی لکه د تنظیف مصارف، د روغنیاتو، د معاشاتو مصارف. دومه برخه یې زموږ انکشافي کار دی. نو دغه انکشافي کار هم د دغه پیسو څخه کېږي. د کابل ښاروالي په تاریخ کې دا اول ځل دی چې د ټولې بودجې څخه 15.5% انکشافي بودجه ده او 4.5% مصرفي یا عادي بودجه ده. یعنی تر 50 تقریبا 15.5% اضافه موږ په ګټه روانې. دا په تاریخ کې اول ځل دی. دومه خبره دا دی دغه څه کارونه چې په انکشافي پروژو کېږي دا ټول د خلکو په فرمایش کېږي، نه د خاص شخص په فرمایش. موږ تقریبا 4.5 د ګذر وکیلان لرو چې په ټولو ناستو کې زموږ سره یو ځای دی، د خلکو نظریات اورو او دغه وکیلان هم ټاکل شوي دي د دې دپاره چې د خلکو او د کابل ښاروالي په منځ کې یو پل وسي. دا خو یوه موضوع ده. دومه موضوع موږ خپل د پروژو په انتخاب کې اولویت د خلکو غوښتنو ته ورکوو چې کم سړک باید جوړ سي، کم پلچک باید جوړ سي، کم چارهایي باید جوړ سي، یا کم جوچي باید جوړ سي، یا کم کانال، یا هر څه چې موږ جوړوو. نو پر دغه اساس باندې دی چې موږ ټول لارې ورته خلاص کړي دي. همدا نن د کابل ښاروال صاحب دروازه پر خلکو باندې خلاص کې هر څوک آزادانه راتلای شي. نو کله چې د ادارې اول کس مستقیم د خپل هغه آخرین سړی چې خو کابل ښاروال چې هر څه کوي هغه آخرین ګټې خلکو ته رسېږي، هغه آخرین نقطې سره مستقیم په ارتباط کې دی، تر دې بالا اعتماد سازي نه کېږي. او داسې نه دی چې یو ځای پټ شي نو بل نفر وویني بیا بل نفر دا مستقیم خپل د ښاروال صاحب سره لیدلی شي، خپل مشکل ورسره شریکولی شي. او څه پلانونه چې موږ لرو دا د چا په جیب کې نه دی، زموږ په ویبسایټ کې پراته ده. څه قراردادونه چې کوو الف تر یا دا ټول په ویبسایټ کې پراته ده. هر څوک چې یو څه په انجینري علم باندې بلدیات ولري کولی شي دا قرارداد راواخلي، ساحې ته راشي، خپله د ساحې سره تطابق ورکړي چې دا آیا په دې وخت کې سوی ده نه دی سوی. یعنې هره دروازه خلاص دی.
کابل ښاروالي نه یو نظامي اداره ده، نه یو سیاسي اداره ده، یو مردمي او خدماتي اداره ده. هر څه د دوی پر مخ باندې خلاص دي، او که په هر برخه کې زموږ څخه کمبودي ویني، ښه په خلاص زړه باندې او تندی باندې د دوی سره کښېنو، خپل مشکل سره حلوو. او زموږ وظیفه دا دی چې خلکو ته مشکل جوړ نه کړو، د خلکو مشکلات سره حل کړو. او که چیرې په موږ کې مشکل وي، بالکل د دوی په خدمت کې. دا د څارویو یادونه مو کړه چې ځای ورته مشخص کړی دی. مثال د وچو میوو لپاره هم داسې یو مشخص ځای شته. اوس خو نن سبا د اکثره دغه ترافیکي ستونزې او لاربندي دا بیخي زیاته ده په ښار کې. اوس د سړک سر ته هم کراچۍ راوباسي، اختریزه میوه پکې اچولي. د لپاره هم ځای مشخص ته ګورئ، ځینې شیان ولې باید مشخص وي، ځینې شیان نه باید ولې مشخص وي. د قرباني موضوع چې ده هغه ځینې ځانګړتیاوې د ځان لري. اولی موضوع دا دی چې د سرسبزي دپاره دښمن دی څاروي، دا باید کنټرول سي. دوم موضوع دا دی چې تعفن جوړوي، دا باید کنټرول سي. دریمه موضوع چې ډیر مهمه ده، دا کانګو مریضي ده، دا باید کنټرول سي. د نظافت بالکل. اوس د وچ میوو دپاره همدا اوس په ټول کابل ښار کې بازارونه شته. داسې یو ځای ماته یو نای ماته وایي چې بازار ونه لري، ټول یې مثال زما هدف دا و د هدف مې څه دی. اوس که چیرې تاسو دغه شی چې د خلکو ډیر تقاضا ده راوئ په 2-3 ځایو کې انحصار کوي، هلته راباندې جوړوي. او دا چې پخش وسي، هر یو خپل د اړتیا سره مناسب دغه شی اخیستی سي او ځینې استفاده کولی سي. او کله چې دا په یو مشخص ځایو کې وي، پر هغه ځای باندې بیروبار جوړېږي. ډیره زیاته مننه برګزی صاحب، واقعا ډېر ښکلي او مفید معلومات مو تر دوستانو ورسول. یو خو دا د نرخونو په کنټرول کې د ښاروالي خو دغه مسؤلیت لري. د صنعت او وزارت څومره د دې سره همغږي یاست؟ ځکه دا سوداګر خو ټول د دې سره ثبت دي، ورسره خپله مالونه راوړي ورسره د دوی طریقې کې. دوی تاسو همغږي ده په دې برخه کې ورسره؟ زموږ په هغه کمیسیون کې چې هغه کمیسیون مان اتکال او کنټرول کې هم نومیږي، په دې کې د اتاقای تجارت، وزارت صنعت تجارت، کابل ښاروالي، د محترم مقام ولایت او مختلف اداري استازي په دې کې شته. او دغه ټول مواد چې زموږ تاسو په نرخنامې کې دي، د دغه موادو د اتحادیې مشران هم زموږ سره شته. یعنی په دې کې دا چې کوم داسې خبره چې موږ هماهنګه نه اوسو. اما دغه اکثریت مواد چې زموږ تاسو په نرخنامې کې دي، دا ټول مواد واردونکي مواد او اولیه مواد خوراکي دي، کوم داسې صنعتي خاص شی نشته پکې. نو پر دغه موضوع باندې که چیرې کوم صنعتي موضوع یا صنعتي شی په نرخنامې کې شامل شي، بالکل ورته د خدمت. ډیره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه به دا وي چې د اختر په مناسبت خلکو ته ستاسو پیغام څه دی او له خلکو مو څه ډول همکاري تمه لرئ؟ ګورئ، اول خو بیا هم مخکې له مخکې ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. بله موضوع دا دی چې دغه څه چې په کابل ښار کې د کابل ښاریانو دپاره کېږي، او زموږ تاسې هڅه، زموږ تاسې وظیفه دا دی چې یو ښه چاپیر د اختر دپاره او مناسبتونو دپاره عموما د ژوند دپاره د سره برابر. که چیرې دلته د خلکو همکاري نه وسي، موږ هېڅ هم نشو کولی. دا ګورئ، دا په کابل ښار کې څه کارونه کېږي، ټول د خلکو همکاري ده. که د خلکو همکاري نه وي، د کابل ښاروال نشي کولی چې یو خښ پر بل خښ باندې پرېږدي. سبا که خلک ونه غواړي خرابېږي. تر اوسه یې ښه همکاري کړې، کور یې ودان، د پلار یې کور ودان. خو د دې پاسه هم غواړو خصوصا په دغسې مناسبتونه لکه اختر چې باید ډېر متوجه اوسو چې زموږ تاسې هغه د قرباني موضوع، زموږ تاسې د نور موادو پر برابر باندې ښاري نظافت، قطعا ښاري نظافت خلکو ته مشکل پیش نه کړي، چې ټول په ګډه د اختر څخه خوند واخلو. او په دې باندې بیا تکراروم، متیقن اوسئ چې زموږ تاسې انرژي پوش اتلان د اختر په ورځو کې هم نوکریوالي لري او زموږ تاسې دپاره ولاړ دی چې موږ تاسې د اختر څخه خوند واخلو. ډیره زیاته مننه برګزی صاحب کورآباد چې د مرکې لپاره مو وخت راکړه. دومت راډیو ډېر محترم اردونکو، دا وه ځانګړې خپرونه تر بیا ښې چارې علامو مل شه.